که څوک غواړي چې د آنلاین تجارتونو نه پیسې وګټي بهترینه آپشن چې ده Shopify Dropshipping ده. Shopify Dropshipping د خاطر څه پکار ده؟ تاسو بلار شي ګوګل کې به سرچ کړئ shopify.com. کله چې shopify.com خلاصم کو هغه نه بعد بچو کوي لاړ بشي خپل ځان د خاطر به اکاونټ جوړ کړئ. درې ورځې خاطر فری، درې ورځې نه بعد درې میاشتو د خاطر $1 درنه چارج کوي او داغې نه بعد $9 درنه چارج کوي. صحیح ده؟ هغه وخت پورې تاسو کولای شئ چې مکمل خپل سٹور هم جوړ کړئ او داغې نه پروفیټ هم لاسته راوړئ. صحیح ده؟ څه رقم تاسو کوئ د دې خاطر او څنګه کیږي؟ زه به تاسو په سکرین باندې یو څه دروخم او سکرین باندې ما زه لږ تاسو پوي کوم څنګه تاسو هغه کې پروډکټ اډ کوئ. زه به تاسو ته دا پروډکټ اډ کولو طریقه لږ دروخم. که څوک غواړي چې پورا پوي شي د دې پورا ویډیو زه په یوټیوب کې جوړوم، تاسو کولای شئ چې لاړ شئ وی ګورئ ازدکه او ځان ور باندې پويږي. دا وګورئ موږ تاسو راغلو دلته به انغره shopify.com سرچ کړئ د shopify.com خلاص شو. دلته تاسو کولای شئ چې راشي دیزنه خپل ځان د خاطره فری هغه جوړولای شئ، فری اکاونټ جوړولای شئ. فری اکاونټ کې تاسو کولای شئ چې کار وکړئ. د درې ورځې خاطر مخکې ما تاسو ویل چې فری ده او درې ورځې نه بعد $9 دغه ځنه تاسو کولای شئ چې start for free. دا وګورئ start for free باندې کلیک کړئ او دلته ورای شئ ګوګل نه ساين اپ کولای شئ، ګوګل نه، اپل نه، هر څه نه. دیز نه به ګیټ سٹارټ یا کا اکاونټ الریډي لري لاګین به کوي او لاګین نه بعد مخې ته ولاړ شي. صحیح ده؟ دلته ما خپل ایمیل هر څه چولې، دلته پاسورډ هر څه ورکې ځای کړی دي او دا کنټینیو وم دا د موږ تاسو سره دیز پرې دا زنه سیف کومه. دلته د کارت معلومات راغله. کدا کارت معلومات ما چول نو درې ورځې بعد به تاسو د کارت نه $1 ګرځول شروع کی. صحیح ده؟ د درې میاشتو د خاطر که کارت معلومات هم ذخیره نه کړل هیڅ مسله نشته ده. دا وګورئ دلته تاسو لیکلي start for free. صحیح ده؟ درې ورځې خاطر یعنی free stay for $1 درې میاشتو د خاطر $1. دا تاسو وضاحت سره لیکل د لاندې دي چې کوم کولای شي وګورئ today 3 day free او لاندې ټول اگست د وخت کې ما یعنی هر څه چې غواړي دلته به وزره شم زبديزي کې خپل کارت ذخیره کوم. کله مې چې کارت ذخیره کو اغه نه به مخه ته سټیپس لا شو. دلته وګورئ دلته سکیپ دیز نه کولای شي چې سکیپ کوي کارت بيخي ورکه ونه چوي درې ورځې کار کوي، درې ورځې نه بعد غیر فعال کیږي او هغه نه بعد که تاسو کارت ذخیره کو مخه ته ځکه نه اما غلطه ختميږي. تاسو فری ټرایل دلته نه زه دلته کارت ذخیره کوم او مخه ته وړو. صحیح ده؟ دغه طریقه ده او هر ورځ به زه تاسو ته داسې یو ټیکنیک درخه